السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. قدرمنو لیدونکو په دې هیله امید چې ټول به روغ جوړ او د صحت په جامه به یاست. قدرمنو په نننۍ ویډیو کې به موږ خبره کوو د انټرنیټ د زر وهلو هغې علاج. دوستانو ډېر وخت به تاسو لیدلی وي چې کله هم تاسو خپل انټرنیټ خلاص کړئ او تاسو خپل انټرنیټ یوز کوئ هم نه خو اټومیټیکلي ستاسو انټرنیټ چې ده هغه وهل کېږي یعنې بیا یې ختمیږي او بل ستاسو د موبایل چارج هم پخپله ختمیږي. نو دوستانو د علاج څه دوستانو د علاج صرف یو سیټینګ دی چې هغه تاسو خپل موبایل کې وکړئ. انشاءالله په ژوند کې به هم ستاسو د انټرنیټ پیکیج هغه زر نه ختمیږي. دوستانو ډسکرپشن ته لاړ شئ، یو لینک پروت دی، په هغه لینک لیکې اپلیکیشن دی هغه ډاونلوډ خپل موبایل کې انسټال کړئ. دوستانو چې کله هم تاسو اپلیکیشن ډاونلوډ کړه، چې کله هم تاسو خپل موبایل کې انسټال کړه، نو سمپل به تاسو ډېر ورکوټي اپلیکیشن دی، زر 3 MB که 100 MB اپلیکیشن دی، هغه چې تاسو خپل موبایل کې انسټال کړئ هغه به صرف به تاسو خلاص کړئ. زه اوس ګورم دا ګورئ چې کله هم تاسو دا خلاص کړئ تاسو موبایل ته اګري غواړئ هغه به اګري کوئ. صحیح ده دوستانو، دلته به تاسو ټول ستاسو د موبایل اپلیکیشن دی راځي چې څومره اپلیکیشن تاسو خپل موبایل کې اچولي. زما موبایل کې ډېر زیات دي. صحیح ده، نو دا تاسو پرې ډیپنډ چې څونه اپلیکیشن ستاسو وي. اوس ګورئ دوستانو، اوس تاسو غواړئ چې په کوم اپلیکیشن باندې انټرنیټ بلاک کړئ. یعنی زه استعمالوم یوټیوب خو زما په فیسبوک کې مالته انټرنیټ خلاص وي، زه غواړم چې دا اوس په فیسبوک باندې څه شي انټرنیټ بلاک شي، یا په واتساپ باندې دې شي، یا چې فیسبوک استعمالوم نو په یوټیوب باندې بلاک کوم انټرنیټ. نو دا تاسو په اسانۍ سره کولی شئ. د مثال په طور دوستانو زه اوس ګورئ زه بندوم اوس په واتساپ باندې چې کله هم تاسو په انټرنیټ بند کړئ نو هلته به بیا تاسو ته انټرنیټ کار نه کوي، نور تاسو خپل کار کوی شئ. دوستانو ګورئ دا زما واتساپ دی، دا زه ګورئ زه چیک کوم. صحیح ده، د ټولو نه مخکې به دوستانو تاسو دلته دا آن کړئ. صحیح ده دوستانو، چې کله هم تاسو دا آن کړه نو دا به آن شي. صحیح ده، نو ګورئ دلته ما په واتساپ دا بند کړم. اوس چې زه کله هم خپل واتساپ ته ځم نو چې کله هم زه میسج کوم هغه میسج به نه ځي. ګورئ دوستانو ډېره زیاته بخښنه غواړم، زما انټرنیټ نشته. اوس ګوره چې کله هم تاسو انټرنیټ میسج وکړئ نو میسج به ستاسو نه ځي، ځکه چې تاسو هلته بلاک کړی دی، انټرنیټ په دې باندې بند کړی دی. چې کله هم تاسو هغه آپشن بیرته آن کړئ نو بیا به ستاسو انټرنیټ په دې باندې آن شي. صحیح دوستانو، ډېر یو خوندور او ډېر یو زبردست اپلیکیشن دی، ضروري خپل موبایل کې انسټال کړئ. دوستانو دا نننۍ ویډیو که ویډیو مو خوښه وي حتما در سره لایک او د خپلو دوستانو سره یې حتما شیر کړئ. تر بیا بلې ویډیو د الله په امان په دعاګانو کې مې یاد ساتئ.